دا سوال دی یو بلډینګ کې موږ اوسېږو دا ورور وایي او په هغې کې کمرې د ټولو جدا جدا دي او خوراک څښاکونه جدا جدا دي د نصیحت باوجود دغه خلک لمونځونه نه کوي او که څوک یې کوي په خپله کمره کې کوي آیا دې دلته زه ګناهګارېږم نه ضرور نه ګناهګارېږي بله چې کمره جدا ده خوراک څښاک جدا دی هغوی نه به د هغوی الله تپوس کوي ولا تزر وازرة وزر اخرى د یو بوج بل باندې ایښودی کېږي که دې ورور نصیحت نه کولی نو بیا په دې مسله کې راګېرېدو هغوی چې زه نصیحت کومه چې دی ورته نصیحت کوي خپل نصیحت یې برقرار ساتي په حکمت او په ښه طریقې سره او هغو بیا لمونځونه نه کوي یا یې کوي په کور کې کوي په کمره کې کوي نو د هغوی نه به الله سبحانه تعالی تپوس کوي او د دې ورور غاړه چې دی هغه ازادي شو الا دا چې د ده طاقت رسي حدیث کې راځي که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه اول به څه کې په لاس به منع کړي پلار دی په کور کې دی به مینت او زاریه نه کړي چې زور یې دی خاوند شو د ښځې دی به زور چلی استاد شو د ملک باچا شو د علاقې مشر شو سره طاقت دی که دغه نشي په ژبه به نصیحت کوي که دغه هم نشي تا یو سړي ته وایي چې مړه موږ ته نصیحتونه مه کوه داسې پکې مشتي بدبخته چې هغو پابندي په تا ولګوي ستا سره څه زور نه وي فبقلبه په زړه کې به دا کار بد ګڼئ که دوی پرېښودی شي پرېښوده زه دي نو اوس یو سړی د دیرې مشر دی د بلډینګ مشر دی او د ده زور چلیږي نو د دا نه چې میلمه زه پراته دي او ده وایي زه خیر د پراته دي و چاته څه ووایو نه وروره څوک چې مونځ اودس نه کوي هغه به زموږ سره نه اوسي د هغه دلته ځای نشته زی خپل سامان دی ولی وزی دی نه که هغه غالب ګمان خدای چې دې د لاسه لمونځ اودس شروع کړي که نه یې کو بس زی د خپله غاړه ازادي کړه والعلم عند الله